تاسو له اهم خبر درکو د مسلم لیگ نون صوبائی صدر امیر مقام نیب ته پیش شوی دی. په امیر مقام آمدن زیاتو اساسو الزام دی. امیر مقام د نیب تحقیقات یو سیاسي انتقام ګرځولی. تاسو له اهم خبر درکو مسلم لیگ نون صوبائی صدر امیر مقام نیب ته پیش شوی دی. په امیر مقام د آمدن زیاتو اساسو الزام دی. امیر مقام د نیب تحقیقات یو سیاسي انتقام ګرځولی. په دې تفصیل اخلو د خپل همکار سید شبیر شاه نه. جی شبیر شاه تفصیلاتونه مو خبر کې. بالکل نور د خیبر پختونخوا د مسلم لیگ نون صوبائی صدر امیر مقام نیب پیشنه پس اوس د نیب دفتر نه بهر راوته میډیا سره خبرې وکړي. یو خو امیر مقام د نیب چې کوم تفتیش ته ای باندې ډېر زیات تحفظات اظهار وکړو، سخت تنقید کړي او ویلي چې کوم نیب سوالنامه دیته وړاندې کړي ای کې دا پښتنه دینه کې چې به جلسه سو جلسه هغه کړي دي، کرسیانو څومره لګیدلې دي او تیر شل کالو کې هغه کوم علاقو د کوم ملکونو دوري کړي دي او د کشان هغه د سوالنامه باندې ډېر زیات تحفظات اظهار وکړو، بلکې هغه د صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت باندې هم ټکونه کړي دي. امیر مقام یو خصوصي توګه باندې د بلین سونامي ټری او د بي آر ټي منصوبو حواله سره د تحقیقات مطالبه کړي او نیب ته ویلي چې به کم از کم هغه د دې منصوبو ته هم وګوري او د دې حقیقت هم خلکو مخامخ را دي شي. دین علاوه هغه یو خو د صوبایي حکومت باندې ټکونه کړي، بلکې هغه دا هم ویل چې مسلم لیگ نون همیشه د وطن سره د محبت لپاره کار کړي، همیشه د وطن خدمت کړي، بلکې اوس د وخت خیبر پختونخوا کې چې نیب ته هغه دی خلاف چې د انتقامي سیاست شروع کړي، انتقامي کاروایي دي او د نیب چې څومره کیسز دي هغه د مسلم لیگ صدر شهباز شریف خلاف یا نور کارکنانو خلاف دا صرف او صرف یو انتقامي سیاست دی. ډیره مننه سید شبیر شاه د معلومات لپاره. سید شبیر شاه من خبرولو مسلم لیگ نون صوبائی صدر امیر مقام نیب ته پیش شوی دی. په امیر مقام آمدن زیاتو اساسو الزام دی.